السلام علیکم دوستانو. سندرغاړې نیلو نن سبا ولې د سکرین نه خوا شوې ده؟ هغې باندې کوم مشکلات راغلي او کومې سختې هغې تېرولې چې هغه ډېره موده وشوه د سکرین نه خوا ده. یو ډېر پټ معلومات تاسو سره شریکوم د نیلو جان په باره کې. نیلو د سوات اوسېدونکې ده، که تاسو ته معلوم وي یو ډېره کامیابه سندرغاړې وه، یو ډېره کامیابه ډانسره وه او ښه پیسې به یې هم ګټلې. هغه ډېره زیاته مشهوره وه، هر قسم فلمونو کې هم هغې سندرې ویلي دي، خو एकदम هغه د سکرین نه ولې غیبه شوله؟ نن سبا هغه په سکرین باندې نه راځي، نه په ټیک ټاک راځي، نه په فیسبوک، نه په انسټاګرام، د دې هر څه نه هغه غیبه شوې ده. نو د هغې یو پټ راز به تاسو سره شریکوم چې وجه څه وه او هغه نن سبا په کوم حال ده. که تاسو ته معلومه وي څه وخت وړاندې د هغې یوسف جان سره یو ویډیو هم راغلی وه چې هغې پکې ډېر زیات ژړل، د ډېرو مشکلاتو ښکار وه، مشکلاتو سره مخ وه او د دغه مشکلاتو وجه دا وه چې کومې پیسې هغې په دغه سندرو کې دغه په غلطو لارو باندې ګټلې وې. موږ به ورته دا ووایو ځکه چې دغه سندرې چې دي دا یو ښه کار نه دی. نو هغه پیسې هم د هغې نه لاړلې او ورسره د هغې چې کومه مور وه هغه هم ډېره زیاته بیماره وه. نو هغې بیا د پښتنو نه اپیل کولو چې ما سره دې مرسته وکړي، پښتانه دې ما سره مدد وکړي، ځکه چې هغه د یو داسې حالت نه تېرېده چې د غربت حالت و. بیا د هغې نه پس کېدای شي خلکو ورته ډونیشن هم کړی وي، خلکو ورسره امداد هم کړی وي، خو دا هر څه صرف تر دې حده پورې وي چې د دغې جینۍ چې کوم ښایست و یا دې نه چا څه ډیمانډ کولو، نو که دې هغه پوره کولو خلکو به ورته پیسې ورکولې. اوس چې دغه هېڅ هم نشته دی، چې دغسې نشته، نو د دې په وجه باندې خلکو دې سره امدادونه هم بند کړي دي، دا پروګرامونو لا هم نه بوځي ځکه چې عمر یې هم زیات شو. نو اوس هغه د میډیا نه خوښ شوې ده، اوس یې سندرې هم ډېرې کمې راځي او په سوشل میډیا باندې هم نه راځي. نو دوستانو د ویډیو یو خاص مقصد وي زما په دې ویډیو کې مقصد هم دغه دی چې دا کومې سندرو ته خلک راځي، ټیک ټاکو ته، دې بېهودګۍ ته یا ښایسته هلکان چې کوم راځي په سوشل میډیا د پیسو ګټلو یو خاص طریقه خپلوي او پیسې ګټي، نو دا هر څه یو وخته پورې وي او ځکه چې د دې هر څه چې دی بېهودګۍ سره تعلق وي. کله چې ستاسو ښایست وي نو تاسو به خلک پیسې هم درکوي، تاسو به خلک خوښوي هم، خو چې ښایست مو ختم شي نو ستاسو دغه هر څه به ورڅخه ختم شي، لکه څنګه چې نیلو جان یې ښکاره مثال دی. نو په کار ده چې که په سوشل میډیا باندې څوک کار کول غواړي، پیسې ګټل غواړي، نو یو ښه پلیټفارم، یو ښه طریقه دې ترلاسه کړي، یو ښه طریقه دې په هغې د پیسې وګټي، نه دا چې هغه دې په بېهودګۍ پیسې وګټي. د بېهودګۍ د پیسو ګټلو بیا دا انجام وي لکه د نیلو جان چې دی.